ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي د هیواد اقتصاد ته په اشاره سره یې ویلي دي چې مونږه بېوزله نه یو، مونږ دومره امکانات لرو چې په کلونو په پیړیو مو بس دی. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني نوی غږیز پیغام رالیږلی دی او له طالبانو یې بار بار غوښتنې کړي دي. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي چې زمونږ اقتصاد دومره مخکې تللی دی او دومره څیزونه لرو چې هیڅکله به هم په کلونو خلاص نشي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني د هیواد اقتصاد وضعیت ته په اشاره سره وایي چې د افغانستان بېوزلي نه ازلي وه او نه ابدالي کېدی شي، ځکه چې الله دومره امکانات راکړي چې په لسیزو نه په پیړیو ټولو ته بس کېدلی شي. ولسمشر غني په خپل شپږم پودکاسټ کې د افغانستان پر اقتصاد غږېدلی او هغه د هغه چا له حالات سره تشبیه کړی چې د الماسو په خزانه پروت و خو وږی و. ولسمشر غني زیاته کړې چې اقتصادي وده په بنسټیزو پروژو راځي او یوازې د ګمرکو عوایدو ډېرېدل د اقتصادي ښېرازۍ نښه نشي بلل کېدی. محمد اشرف غني په وینا د ګمرکي عواید ټولېدل او ښه اوس ښایي یو لاس شوي او ښه شوي دي، خو تیر چنګسالارانو غوندې چې دغه عواید یې خوړل او تښتول اوس بیا ځینې زورواکي په راپورته کېدو دي چې چاته غاړه نږدي او له عواید نه خپله برخه غواړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر د الله په امان.